د ننګرهار د اطلاعات او کلتور ریاست د غونډو په تالار کې د آزاده مشاعره چې د عرفان بنسټ لخوا جوړه شوې وه ګڼ شمېر شاعرانو، فرهنګیانو، د شعر او ادب مینوالو او چارواکو پکې برخه لرله. له ننګرهار او لغمان څخه یو شمېر ځوانو شاعرانو پکې د شعر په ژبه خپل خیالات او احساسات شریک کړل او د ګډونوالو له شوره ډک ولولو سره بدرګه شول. مدینه دا که حرم دی محترم دی پکی خیچا قدم دی محترم دی د خلیل او د خوبیب بچو تمکړه دا د حق پلار د نار او دار خبرې خوږه شیرینه خاوره ده خواري کوه لاليه په ستونزو کې ساره ده خواري کوه لاليه وجود دی په چا مه باره و خپله ځان بسیا که دنیا ډېره مکاره ده خواري کوه لاليه. د هیواد د یو شمېرو نوموتو ترنمویونکو د غږونو خوږلنۍ د مشاعرې فضا ژوندۍ ساتلې وه. خپله مو خاوره خپل مو اختیار دی خپل مو وطن دی خپل مو دیار دی اوس دا وطن د جوړونې وخت دی اوس په دې خاوره د جنګونو پر ځای د آبادۍ او راغونې وخت دی. د مشاعرې ګډونوالو د عرفان بنسټ لخوا د دې ازادې مشاعرې د جوړېدو هرکلی وکړ او له اطلاعات او کلتور ریاست څخه یې وغوښتل چې دا ډول ادبي ناستې او مشاعرې لا زیاتې کړي. هغه ولو که د یو قلم وي هغه ولو که د یوې روپۍ وي هغه ولو که د یوه قدم وي نو باید تر څنګ یې ودرېږو ورسره هماهنګ شو تر څو دغه خپل ګران هېواد ته په هر نګاه نه مخکې مې ذکر کړل چې هغه که علمي لحاظ وي که هغه فرهنګي لحاظ وي که هغه اجتماعي لحاظ وي که هغه اقتصادي لحاظ وي همکاري او مرسته ورسره وکړو. زه په دې ډېر خوشحاله کېږم چې په دغه ننګرهار جلال آباد مرکز کې داسې ښایسته مشاعره هم جوړه کړې. محترمو دا د تاسو د شعر دا د تاسو د هغه الفاظو برکت و چې د خلکو فکرونه یې مات کړل د مستعمرینو د استعمار دروازې هغه د خلاصون دروازې لرې کړې او ذهنونه د ولس خپلواک او آزاده ملت ته روښانه کړل. د اطلاعات او کلتور چارواکو زیاته کړه چې دوی په پام کې لري نږدې راتلونکي کې د ګڼ شمېر شاعرانو او د شعر او ادب مینوالو په ګډون په میملې باغ کې د نرګس ګل مشاعره جوړه او دې لړۍ ته پسې دوام ورکړي.